د طالبانو او ایران ترمنځ د اوبو پر سر پټه معامله رسوا شوه. دا چې طالبانو ته ایران د اوبو په بدل کې څه ورکوي تازه څه ویل شوي دي. ډیره مهمه ویډیو د ویډیو تر پایه وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. طالبان د وسلو او پیسو په بدل کې ایران ته اوبو ورکوي. د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیگ وایي داسې معلومات ترلاسه کړي چې طالبانو ایران ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د یاد هیواد له چارواکو په ځانګړي ډول د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره پر یو شمېر مسایلو هوکړه کړې ده. نوموړی زیاتوي په دې هوکړو کې بېلابېل مسایل شامل دي، خو همدای هغه د افغانستان اوبو ته د ایران وړیا لاسرسی شامل دی چې په بدل کې به ایران د طالبانو ملاتړ کوي، وسلې او پیسې به ورکوي چې په خبره یې په یو شمېر پیښو کې افغان ځواکونو له طالبانو ایراني وسلې هم نیولې دي. د بیگ په خبره په فراه او نیمروز کې وسلوال طالبانو ډیر فعال دي، ځکه د ایران پوره ملاتړ ورسره د یو غواړي د طالبانو په مرسته خپلو اهدافو ته ځان ورسوي. د نیمروز اوسیدونکي هم اندېښنه ښایي چې طالبانو او ایراني چارواکو په افغانستان کې د اوبو شته بندونو د ویجاړولو او د نوي بندونو د جوړېدو د مخنیوي په خاطر کتلي او خامخا یې ګډه هوکړه کړې، خو ټینګار کوي چې طالبان د نور د پردیو په لمسون خپل هیواد نه ورانوي. هلته بیا د نیمروز د ولایتي شورا غړی نعمت الله صدیقي وایي د اوبو د مدیریت په موخه د کمال خان بند رغونې ایراني چارواکي سخت غوسه کړي او د طالبانو په مټ افغانستان سره دښمني پالي. هغه زیاتوي چې ایران حکومت په لویدیځ زون کې د بندونو د جوړولو له امله په قهر دی او څه چې په وس پوره وي هغه کوي ترڅو د کمال خان، بخش آباد او پاشدان بندونو جوړولو مخه ونیسي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.